د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره ناسته کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ د خپل سیاسي دریځ په خاطر چې زموږ په وړاندې لري د افغانستان خلکو ته سزا ورکوي چې دا بې انصافي ده. کورنیو چارو وزارت په یو لړ تویټونو کې د ښاغلي حقانی له قوله لیکلي که چیرې نړیواله ټولنه د خیریه په نیت سره راټوله سي ډېرې هیلې موجودې دي چې د بې اعتمادۍ اوسنۍ فضا به بدلون وکړي او د تفاهم ژبه به رامنځته سي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا او دوام ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټویټر باندې لیکلي چې په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو اقتصادي او سیاسي اړیکو هم خبرې شوي دي. د امریکا سفارت وایي د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د افغانستان له بډایه کلتور سره لمانځو. په کابل کې د واشنګټن سفارت وایي په افغانستان کې تر 10 زیاتې ژبې ویل کیږي. یاد سفارت وایي د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د افغانستان له بډایو او متنوع کلتوري میراثونو سره لمانځي. پرون د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه چې هر کال په نړۍ کې د مورنۍ ژبې اهمیت ته د خلکو پام اړولو په نیت لمانځل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په همدې مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي چې د مورنۍ ژبو په وده کې میندې مهم نقش ادا کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې هر کال د فبروري میاشتې 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان سوپر لیګ شلوریز کرکټ ته افغان لوبډل مشر او ځینې نور افغان لوبغاړي هم ورسېدلي. د پاکستان سوداګریز کرکټ لیګ په 9مه ورځ د افغانستان د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړي هم په پاکستان کې د خپلو لوبډلو سره یو ځای سوي. له قیس احمد پرته نور افغان لوبغاړي په ابوظبي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو له کبله د دغه لیګ په لومړیو 9 لوبو کې نه وه. بایدن وایي پوتین فکر کاوه سرسخت دی خو د امریکا له اوسپنیزې ارادې سره مخامخ شوی. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سه شنبې په ورځ د فبروري 20 چې د کابل دوهمې سره سمون خوري په وارسا کې یوې غونډې ته وویل چې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین فکر کاوه چې هغه سرسخت او قوي دی خو بیا د امریکا د اوسپنیزې ارادې سره مخامخ شو. بایدن په اوکراین کې د مسکو د یرغل د لومړي کلیزې په مناسبت وویل هغه فکر کاوه چې د هغه په څیر مستبد خلک ډیر کلک دي او د دیموکراسۍ مشران نرم دي او بیا هغه د امریکا او د هغو هیوادونو د اوسپنیزې ارادې سره مخامخ شو چې په هر ځای کې داسې نړۍ رد کړي چې د ډار په واسطه پکې حکمراني وسي.